ها نو مونږه ډایرکټ په وس راشو د ټرمینل په کولا او مونږ بوس چیز کار کوو چې مونږ په اوپن واس سکینر کنټینر چې کوم دی دا مونږ په ډاکر سرور باندې کریټ کوو چې دا ملټیپل اپلیکیشن چې دي دا غارن نو دا ټول و زمونږه پروسس چې کوم دی میټاسپلویټ چې کوم دی vulnerability containing scanner چې کوم دی هغه راغو نو مونږ به سره کار وکړو چې مونږ درا شو سو مونږ به دا ټایپ کړو دا سکرپټ ډاکر تاسو ته خیال وکړئ نو دا ډاکر چې کوم دی د یو کنټینر کریټ کو نومي چې دی نوم ولور کړی دی اوپن واس د تاسو یې راوځي اوپن واس پوښتنه دی کریټ شو دا او دا چې دا اوپن واس چې کوم دی دا د ډاکر ایمیج چې کوم دی مایکس سپلین اوپن واس چې کوم دی دی یوز کوي واسو او پورت باندې پورت دا دی نه پورت 43 دا چې دی نه HTTPS دا کنټینر په دغه ته کریټ کیږي په کلاینټ مونږه کنټینر کوو دا اوس کار وکړو مونږ اوس کار چې مونږ به دا ټول مونږه هایلایټ کوو کله هم موږ دا کاپی کړو نه بعد بس موږ لاړ شو دی کرومیوم دا کرومیوم چې موږ لاړ ته موږ وایو HTTP کله اوس موږ هم درالو کاپی کړه او د دې ټرمینل موږ دا کاپی کوو دا موږ پیس کو ډاګه راغلی دی موږ پیس کو organize ko no pani kini margare shis kar ko modi na uzul gudi au ډاکر دا مېرا شو ټرمینل تا کله هم موږ ټرمینل دلته رالو نو موږ به دې کار وکړو ته ودی اخر کوم مېرا اس کار وکړو د ډاکر کمپوز یې YML فایل چې کوم دی هغه کنټینټ موږ اوس ګورو اس کار وکړو د یوزر ته راغلو vi ډاکر کمپوز YML تاسو به څه تاسو خلکو کو دا مونږه هغه خیال وکړو هغه انفارمیشن زموږ سره پورټ نمبر یې مونږ دلته راکړی او زموږ سره چې به کوم ځای کې هغه کنټینر چې مونږ کوم کریټ کړی په کلاینټ کې هغه هلته مونږ ته ښیي په ہوم لیب یوزر کې دی اوپن دا ټول اوس مونږ د راکړي دي اوس که خیال وکړئ زموږ سره دا پورټ چې کوم دی دا میپ شوی دی دا د 443 ته دی او دی او ایمیج چې دی نو هغه مونږ دلته دا استعمالوو زموږ سره ایمیج چې کوم دی زموږ سره کنټینر چې کوم دی هغه دی اوپن واس دی او زموږ سره چې بل کوم دی پات چې کنټینر ته کوم دی نو هغه سره دا یو دی
پوه شوې. نو موږ به کار وکړو چې موږ به دا اخري کې راشو، موږ به بیا کم ختم کړو. کنه موږ به بیا ریسیټ شو پوه شوې. نو اوس به کار وکړو د دې نه بعد چې موږ به بیا راشو په ډاکر ته، بیا راشو ډاکر کمپوز اپ create کړئ نه اوس پرې د پاسه was creating OpenVas شو ډن شو. اوس مثلا اوس په موږ لاړ شو دی کرومیوم ته، اگین کرومیوم ته چې اوس موږ کله رالو دی اوس چې دی دلته په دې کې موږ دا OpenVas کنټینر چې موږ کریټ کړو، اوس په موږ دا vulnerability scanning به موږ کو په DMZ کې پوه شوې او یوز کو به دا OpenVas کنټینر په DMZ کې چې زموږ سره کوم سرور دی وخت چې موږ ډسکشن وکړو هغه DVWA دا هغه بوس موږ OpenVas کنټینر چې کوم موږ راخره موږ اوس سکین کوو دلته چې vulnerability به موږ معلوم شي. په اصل کې په ریل لایف باندې تاسو سره مطلب دا چې خپل انفارمیشن اویلیبل یا تاسو سرچ کوئ چې یاره د کوم پلان کې کوم ملک نه څوک اټیک کوي او دا مالیشیس ګروپونه چې دي دا په کوم ځای کې ناست دي او دغه شان دي. دا ټول دا کنټینر چې کوم دي دا تاسو استعمالوئ ځکه چې کنټین کوي که یو فایل هم تاسو مطلب دا دی چې کنټین نه کوو نو دلته باید دلته HTTP security که تاسو فایل کنټین نه کوو نو کېدای شي چې هغه بیا ستاسو نه کېدای نه شي خو ستاسو ارګنایزیشن چې کوم دی نو هغې ته به ډېر زیات نقصان رسولی دلته. نو اوس ګوره موږ سره دا OpenVas کوم یو ویبسایټ چې کوم دی دا زموږ سره لانچ شو. نو اوس موږ دلته ولیکو چې ایډمن او پاسورډ یې هم ایډمن دی پوه شوې. دا ټول د ټیسټ ورژن دی اویلیبل دی آنلاین. نو د دې لپاره دومره لرې ده چې موږ نه موږ کار وکړو موږ به د کنټینر ته لاګین وکړو. Greenhouse security assistance. Okay, موږ ته ولیکو یاره چې دا کولاو شو هغې ډېر ټایم هغسې په لوډینګ کې اوري نو ما پاس ویډیو مې پاس کړي په دې وایه ما چې بیا ټایم خرابوي نو هغې څه ضرورت نه و. نو موږ به هېڅ کار اوس وکړو چې دلته موږ کلیک ان کنفیګوریشن ته ولاړ شو. کنفیګوریشن ته موږ رالو موږ به ټارګټ ته راشو پوه شوې. اوس موږ ټارګټ دلته رالو نو ټارګټ ته چې رالې بایجانه موږ سره اوس کم دی ډیزي چې رالو موږ به دلته هېڅ کار وکړو په دې رینج ودانوي دا سپانه معنا سپانه موږ به دې باندې ایډیټ کوو پوه شوې. کله چې موږ دا ایډیټ کوو موږ سره اوس دلته انفارمیشن راځي موږ به دلته some data हमारी में और उसमें मैं ये मेरा शुरू था वो पति range बंदा पूरा DMZ ना उसे DMZ utility जो कभी देते तो मेरा शुरू range मंगू वो शिकला मंगा range वो दलता दाच वो ज़मीन से रकम है dialog ची box ची कभी दा create मंग बना दिया setting ची दा खबर करे वो ज़मीन से नोट दलता सोने ने पकड़ गया ना उसे OpenVas scanner ज़मीन से दा इस्तेमाल full in fast है no full in fast چې کوم دی نو دا ویس ګارو کو مونږ دلته چې مطلب کینسل وي ځکه چې موږ سره نور کینسل چې کله هم دې موږ کینسل کو اوس ویس ګارو چې موږ به ریفریش باندې 2 minutes بخای refresh every 2 minutes
بیا به موږ د پلی آیکان چې کوم دی اسکیننګ په ریل انوایرمنټ کې دا ډیټا ټول تاسو اویلیبل وي ځکه چې ریل انوایرمنټ کې تو کار کوي کنه نو دا د ډیر شي تھریټ سره شي چې دی راوړي اوس زموږ سره دا سټپ چې دی د حد نه سیوا ټایم چې دی تقریبا علي وشوي نو موږ یې کار کوو چې موږ په پروسیډ کیږو نیکسټ سټپ دا واپس به د بیا راشو ایک ساتھ کې اسکیننګ به ټایم دی اوس موږ اسکیننګ رپورټ راشو activity with the March 24 that time this activity was nishti narazi ne 1% arrested is 1% run share the 100% rush mun the dunya shi status chi kam di ra karashi us page tayar among soch sabar kono soch یاره لیب زمونږ نه بند شو هغې کې کار دا وکړه چې ما غلطي وکړه ما ریفریش وونو خو انیوی تاسو ته زه هسې اوس یو اګزامپل در کومه دلته مونږ غلطي وشو یاره مونږ انیوی ته دلته زه دلته تاسو اګزامپل ښیم ګوره vulnerability چې که نه هغه ښه باقاعده مونږ ته ښیي چې د دې SUV نمبر سره مطلب SUV نمبر دی SVE نمبر سره ګورل د سرچ دی CVE ساري SUV او ګاډي ته وایي مړه باقي کې موږ د باقاعده د سیویریټي لیول چې دی هغه موږ نه راکې موږ د خې جسم را یار زموږ په دې کم دا موږ چې تمره ځان وکړو RDMZ سرور یې موږ کریټ کړی باقي کې بیا موږ کنټینر کریټ کو هغه بیا موږ څنګه مطلب د چې کنټین کو چې هغه انفارمیشن موږ راشي خیر انیوی زموږ هغه ټول لیب چې کوم وځي چې بلیب کې اکټیویټیز نه کیدو هغه ما ګوتې به ول نه ټول شي زمانه کینسل شو خو دومره فرق نه کوي اټس اوکے په کار دا چې ګوره زموږ سره اوس دلته یو پیج خیمه دا به زموږ سره راته وریخه دا یو ایمیج می انلاین کتلې دی سکرین شاټ می داغه څه ګورې دغه شانتي به زموږ هغه وګینې زموږ سره چې کم دی دلته به زموږ پورټ نمبر دی نه زموږ په کار وای چې دا زموږ ریپورټ کیسې وي خو خیال وکړه موږ چې کله سکین وو دلته ریپورټ لاړو هغه کار نه کوو ځکه چې هغه ټایم اغستو او دلته زموږ سره چې کم دی ګورئ میټاسپلویټ کنټینر vulnerability چې کم دی هغه دا دی زموږ سره نو هلته بیا موږ ته لیکلي دي یاره چې د هغې کم نمبر دي د هغې کم سیویریټي نمبر دی دا زموږ سره په لیب کې تقریبا چې داسې به زموږ سره ریزلټ راته خو هغه ریزلټ زموږ نه ګډوډ شو موږ به هېڅ کار وکړو موږ به یې بل که اوس دلته راشئ که نه تاسو په ریل کې چې هم هر ځای د ځای هغې کې vulnerability چې دي هغه تاسو ته راځي اوس ګوره ښه موږ بلته ورکړو چې اوس میکه کې SVE ډیټابیس راغلی مطلب دلته دا چې شوی زمونږ دا بل لاګو هغه پخوا چې مونږ یو لیکچر کې مونږ ویلي وو یاد مو سره اوس ګوره زمونږ سره دا SVE دی که نه زمونږ سره اوس دلته دا SVE دی نو چې اوس مونږ کله په دې باندې هسې کلیک ووایو دی به مونږ ته ښه باقاعده انفارمیشن وښیي دا دی چې د میک اپ یو ایجنټ چې دی هغې کې دا vulnerability راغلي دا vulnerability ډیټیل چې کوم دي نو هغه هم تاسو ته ښیي ګورئ د هغې سکور سره اوس که مونږ د SVE ID ته لاړ شو دلته لیکلي privilege escalation vulnerability in the میک اپ وایي چې د میک اپ یو ایجنټ چې کوم دی هغې کې privilege escalation vulnerability مطلب دا دی چې هغه ایجنټ چې په کوم مشین کې انسټال وي نو هغې ته خطره ده او دا د 10 پورې اکثر زی دلته 10 پورې که څو پورې نو سیویریټي 10 پورې ځکه چې دا 9 ریډي نه نو دې ډېر د حد نه سیوا مطلب اورنج دی خطرناک شی دی نو اوس چې موږ په دې واپس ووایو که نه تاسو دلته راشئ د ورژن ډیټیل ته هغه ډیټیل هم تاسو ته بیا ښه باقاعده ښیي ایجنټ ته دا هم راغلی
خو دا چې دی دا یو کریټیکل ډیټابیس دی ولنربلټي ځکه چې میجارټي ارګنایزیشن چې کوم دی هغه میکاپی استعمالوي نو هغه د میکاپی هغه سافټویر چې کوم دی نو هغه انسټال کړی پوه شوې چې هغه کله انسټال کړی په خپل کمپیوټر کې نو دا مطلب دی چې باقي کې ولنربلټي راو دا هغه لمنګ پیجز نو کړی دا ولنربلټي سکین چې کوم دی د دې لپاره ګورو زموږ سره په ریل ورک کې اسکارو کنه موږ په نیکسټ پوز وکړو دا د ولنربلټي سکین دی خاطر چې موږ په لیب کې وکړو لیب ورژن او پوه شوې او نیکسټ پوز سکینر او راپډ 7 چې د کمپنی نوم دی پوه شوې ها دوست کدا زل درشه دی ویب سایټ دا کنه په دې نیکسټ پوز کمپنی دا راپډ 7 والا دی زبردست دی تاسو یو قسم ډیشبورډ درکې او تاسو ما پټوان لوري مخکې خو دا ټول تاسو چې په یو ډیشبورډ باندې درکې او هغه تاسو په کمپنی کې چې سنمونه اپلیکیشنز دي سنمونه په نتورک باندې صحیح هغه ټول سکین کوي ګوري ولنربلټي وي ګوري هغه ورژن نمبر چې دی هغه ټیسټ کوي و تاسو مایکروسافټ 2016 چې دی هغه په کمپیوټر کې انسټال کړو او وس داغه 2016 کې ولنربلټي راوته او 2019 چې 17 بیا نه راوته او تاسو هغه 2016 په کمپیوټر کې هغه ولنربلټي شته مطلب دا چې هیکر وته نه کېدای شي د چې کله نیکسټ پوسټ تاسو دا یو انټروډکشن دغه ولنربلټي سکینر مینجمنت نو کو یا بل دم سره دی کوالس وته کوالس پوه شوي نو په دې ډول کې چې هر یو سره او نور هم د دنیا شي دی خو نو کوالس چې کوم دی نو دا هم دغه شانتي دا پلیټفارم دی چې کوم دی ګورئ ولنربلټي مینجمنت پلیټفارم دی دیم خو باقاعده ولنربلټي چې دی هغه ولنربلټي چې کوم دی هغه سکین کوي تاسو ته سکور دا غوښي نو دا چې دی دا یو کمپیریټر دی ایچ ادر خو دا دوانه چې دی دا وای ګوري چې یاره تاسو هغه 2016 کې ولنربلټي وا به تاسو ریپورټ راشي ریپورټ کې تاسو وایي بای خپل ویب سایټ دغه اپلیکیشن چې دی دا اپډیټ کوي نو زموږ دا ټول مین شی دغه و چې یاره موږ دغه شانتي دا په دې لیب کې موږ کار کوو چې موږ هر څه انټرنلی کریټ کول چې تاسو دغه ولنربلټي ایگزیکیوټ کړو او بیا موږ ته توخیو او انفورچونټلی لوګړي غلطي وکړه نو هغه ټول کم ټول سټیپونه چې ما په اوله کې کم کریټ کړو نو هغه ټول دوړو وړو شو خو انیوی اټس اوکے نو دغه مین مقصد هم دا و چې یاره موږ وځو vulnerability سیستم راغو باندې vulnerability واغه vulnerability چې دا هغه بیا موږ فکس کول هغه لپاره موږ پیجز اپلای کول خو اټس اوکے هغه اوس دوباره بیا نشم کولای بیا د حد نسیوا او دیګه موږ نیکسټ سیکشن چې کوم دی هغه را روان دي موږ اوس نیکسټ سیکشن چې موږ سره د ترې چې موږ نیکسټ سیکشن به کم یو دی موږ سره نیکسټ سیکشن په دې کې مرګره سکیورټي اپریشن فندامنټل چې کوم دی هغه به موږ اوس شروع کوو نو کلاود سکیورټي موږ هغه ته ورنو کلاود سکیورټي مین مقصد هم دا چې یاره کم هم په کلاود باندې سي چې هغه ټول vulnerabilities چیک اپ هر څه چې دی هغه موږ کو سکیورټي پورټس مورس دا شي چې کوم دی دا باقاعده سکین کیږي کانستنټلی او ګوري کله کوي چې یو انین شیر یو قسم دا دا چې دی دا ټولې چې دا سوچ د استعمال نه کیږي د کمپنۍ کې ځکه چې په دې کې د بیا انفارمیشن تاسو اوس هم ورغله مس کنیکشن تاسو اوس دی وخی ښه دې زموږ سره کنیکټ کیږي دې به تاسو وخی چې دا څوک انسټال نه کی په کمپنۍ کې ځکه چې دا کمپنۍ د فایل نه چې کوم دی هغه بار د وخت کې شي چیټ چې دی په چیټ په تھرو باندې هم انفارمیشن بهر د وخت کې شي دا انفارمیشن چې دی دا بیا موږ ته ترټ کیږي ولته زموږ سره خیال وکړي دنیا شي هغه به دې کې زموږ سره ورته چیټ انالیسس چې اوس موږ start server for example د دې په خبره غیده موږ د سیستم ولګي راځي هغه کاپی اډرس بیا موږ چې دې درا شو ورخه اوس دې تور دا تور براوزر ته چراله مو اس کوره دا به کې تاسو لپاره ټیپ شو اوس دې تور براوزر دراله ما دا ما ووري اوس دې دراله ما پوښوي دې موږ کنیکټ وو اوس ما سرور کریټ کړی ته پوښوي نو دې په زمانه پرایویټ کی چې کوم دا غواړي دا پرایویټ کی به دراله ما एड्रेस मंगा रहा होता है उसका नेक्स्ट तो दे मंगा वो दे बस उन्हें प्राइवेट की हुआ रहता दुमरा आसान है दुमरा ग्रांड कानून है पोश भी अलग हद नसीवा आसान प्राइवेट की दो दे मुझसे वो चैट चिकम दे क्रिएट शो उसका दा URL मंगा बल चाला हम वर्क होगा ना अदा प्राइवेट की वाला मंगा वर्क हो क्यूआर केट चीज़ें ना काम जनरेट की नहीं नो
دا سر چې څومره پورې ما دا اپلیکیشن نه کلوز کړی که نه، که په دنیا کې په هر ځای کې د دنیا په هر ځای کې خلک لګیا یو بل سره چیټ کوي که نه، او دا کنیکټ کېږي، دا ټول په دې کې لګیا یي. دا اکثر په رینسم ویر کې په دې شنو کې هم دا استعمالوي. نو موږ کوشش هم دا کوو یاره چې دا ولنربلټي سکیننګ او دا موږ کوو فایروالې موږ استعمالو چې دا نمونه کنیکشن چې کوي دي چې دا څوک کمپنۍ کې کریټ نه کړي او هغه کمپنۍ ته نقصان ونه رسوي. الله پامان.